یو بهترینه وظیفه ده چې الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره و انسان ته دومره دنیا او مال او دولت ورکوي چې په لکاو نه په کروړاو نه په عرباو ورپی هم چې د الله تعالی خوښه سي او انسان دغه وظیفه په اخلاص باندې کوي روزانه، نو الله تعالی په عربا ورپی ورکوي چې څومره الله تعالی خوښه سوه هغومره روپۍ ورکوي او دی به په حسابلو او په کنټرولولو هم ستړی شي. دوستانو دا یو حقیقت ده او دغه کم وظیفه چې زه تاسو ته ښیم دا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم خپل اولاد ته ښودلې وه او ورته ویلي وو که تاسو په زندګي کې دغه وظیفه کوئ نو هیڅ کله به تاسو له فقر له مسکنت له غریبي سره هم نسئ مخ. دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې راته جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. له هر ځای څخه چې زموږ دغه وظایف ګوري او تاسو ته رسیږي، الله تعالی مو په ځواني کې برکت واچوه او الله تعالی مو هر هغه مشکلات چې تاسو په زندگی کې ورسره مخ یاست الله تعالی دې زر تر زره دفع کړي او الله تعالی مو تل کامیابه او سرلوړي لره. محترمینو، یوه وظیفه درښیم چې داسې وظیفه ده هغه چې کله تاسو وایاست په هغه باندې عمل کوئ په ټول عمر ستاسو درانوان نسل چې څومره پیړۍ په ټول عمر به هغه له فقر او له مسکنت سره نسي مخ، یعنی په ټوله زندگی به پر تا باندې نستا پر روان نسل باندې غریبي راسي او نه به غریبي په سترګو باندې وویني که چیرې دی په اخلاص باندې دا وظیفه وکړي او پر الله تعالی باندې یقین هم ولري چې دغه وظیفه دی په اخلاص باندې کوي نو الله تعالی به دومره مال ورکړي چې په ټول عمر سره به دی نکي ختم. نو دوستانو دا وظیفه درښیم دا یوه داسې وظیفه ده چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سوا هر مسلمان ته دا معلومه ده چې الله تعالی دته څومره مال او دنیا ورکړې وه. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عثمان ته به ویلی چې عثمانه تا په پیسو باندې جنت واخیستی، یعنې تا په دنیا کې دومره صدقه وکړه دومره پیسې دي خیرات کې چې د هغو په بدل دي جنت واخیستی. ګورئ دوستانو دغه پیسې چې دي کله چې یو انسان ته الله تعالی ورکړي دا پر ښه لار باندې هم استعمالیږي پر بده لار باندې هم استعمالیږي. په پیسو سره و انسان ته الله تعالی جنت هم ورکوي او د پیسو له وجه انسان و دوزخ ته هم ځي. که چیرې دا پیسې دی پر هغه لار باندې استعمال کړي پر کومه لار چې له ده څخه الله او د الله رسول خوشحاله کیږي نو بیا به دی سیده جنت ته ځي د دې پیسو په وجه باندې سیده صدقه د الله په لار کې کړې ده و غریبانو ته یې ورکړې ده و هغه حاجتمندو خلکو ته یې ورکړې دي هغو حاجت یې ورپره کړی او مسکینانو ته یې ورکړی او مساجد و مدرسې ورباندې جوړې کړي دي نو د دې په وجه به دی ضرور و جنت ته ځي. که چیرې خدای نه کرده و یو انسان ته الله تعالی ډېره دنیا ورکړي دی پر غلطه لاره باندې مصرف کړي په دنیا کې یا کمبود هم راځي بې برکتي هم راځي بل به دا عذاب شي د دغه دنیا په وجه به دی و جهنم ته د آخرت په ورځ باندې ځي. نو حضرت عثمان ته الله تعالی ډېره بې انتها زیات مال ورکړی و نو ځکه د ده نوم عثمان غني و. غني معنا په عربي کې ورته وایي موړ، یعنې پیسې د ډېرې درلودلې. نو نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عثمان صاحب ته ویلی چې تا په پیسو باندې په دنیا کې لا جنت واخیستی ځکه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو له عشره مبشره وه چې په دې دنیا کې د جنت زیری ورباندې سوی ده چې دی جنتي و. نو حضرت عثمان رضی الله عنه یو ورځ د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و پوښتنې ته راغی چې هغه مریض و. نو مریض وګورئ دوستانو د نبی علیه الصلاة والسلام د مو ټولو تاسو ته ټول امت ته دا فرمان ده چې کله ستاسو یو امسایه ملګری بلکې یو غیر مذهب والا ستاسو د کور څنګ ته پروت وي او امن یې غوښتی وي په امن باندې راغلی وي ستا و اسلام ته خطر او ضرر نه رسوي
کله چې هغه مریض سي پر تا باندې دا حق لري چې تی عیادت وکې، مثلا پر اوسدی مریض د دغه پوښتنه وکې، او د مسلمان د خو بيخي در باندې لازمه ده چې کله مسلمان ستا تر کور څنګ پروت یا د عزیز قریب همسایه دی وي خو هغه کله مریض شي نو تعالی را پکار سي پر هغه باندې پوښتنه وکې چې مریض څه رقم ده او هغه ته دلاسه ډاډ ورکې چې ان شاء الله مریضي خو د نور خده. نو کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تراغه هغه مریض و پروت او پوښتنه د مریضتوب جنو کس څنګه دوه ټول وس ان شاء الله خیم. نو حضرت عثمان رضی الله عنه ټول سي ابن مسعود آیا ته ماته وایې څومره پیسې تا ته درکم چې ته د ژوندۍ گزاره ور باندې وکې؟ هغه ورته ویل چې زه د پیسو ضرورت نه لرم، زه د روپو ضرورت نه لرم. حضرت عثمان رضی الله عنه ټول سي ابن مسعود ته چې کله له دنیا څخه ځې نو را روان سي ستا اولاد د دغو لپاره یو غم خوړل هغه به چی شي خوري، خو د کوچني اولاد ده هغه به بیا په دنیا کې ژوندۍ څنګه تیروي، تاسو خو ډیر مسکینان او غریبان یاست. دور ته ویل ګوري داسې عجیب خبر ورته کوي ناولده، ورته وایي چې عثمان آیا موږ هغه الله تعالی نه لرو چې هغه زموږ د رزق ذمہواری اخیستې ده؟ بل ورته فرمایي چې عثمان ما خپل اولاد ته یو داسې وظیفه ښودلې ده او خپل اولاد ته مې ویلي دي چې تاسو دا وظیفه هر ورځ کوئ په ټول زندګي به تاسو له فقر او له مسکنت سره نسی مخ. ما پر الله تعالی باندې یقین ده چې چیرې زما اولاد په هغه وظیفه باندې عمل وکړي هیڅ کله به د دوی په زندګي کې بیا فقر او مسکنت نسی را. نو اولاد ته مې دا هم ویل چې تاسو بیا خپل اولاد ته نصیحت وکړئ د دې وظیفې، هغه ته به وایي چې خپل اولاد ته د دې وظیفې نصیحت وکړئ. مثلا چې څومره پیړۍ را روانه تر دې نن زمانه پورې ګوري دغه وظیفه را ورسېدله. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته فرمایل چې ما پر الله باندې عقیده ده که چیرې زما اولاد هغه وظیفه وکي کوم چې ما ورښودلې ده الله تعالی به ضرور دوی ته هغه دنیا او مال ورکوي چې په زندګي کې به بیا دوی له فقر او له مسکنت سره نشي مخ. نو ګوري دوستانو دا یو مجرب عمل ده، دا یو داسې وظیفه ده چې عبد الله ابن مسعود هم خپل اولاد ته ورښودلې ده. نو زه نن تاسو ته درښیم په دې وظیفه باندې عمل وکړئ ان شاء الله په زندګي کې به له فقر له مسکنت له غریبي سره نشي مخ. دوستانو رن راځي دغه وظیفه ګورو چې دا څنګه وظیفه ده. تر دې مخکې تاسو زموږ چینل ته راغلي یاست زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغه له دې وظیفې څخه ځان خبر کړي. نو دوستانو هغه دغه وظیفه ده کله چې انسان قران کریم زده او قران کریم خلاص کې راوایړوي. په قران کریم کې یو سورت ده اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه. دغه سورت مکمل ما صرف 2-3 آیات درته تلاوت کو تر پایه پورې به تاسو تلاوت کوئ. دغه سورت سی کله تاسو د ماخستن د لمانځه ورسته تلاوت کوئ او کله چې مو تلاوت ختم کړئ هغه قران کریم به مچ کړئ او لاندې به پر بالش شپرر شي پر هغه باندې به کېږدئ او الله تعالی ته به لاس پورته کړئ چې یا الله دا هغه وظیفه ده چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وخپل اولاد ته ورښودلې د دې په باب چې بیا به تاسو له فقر او له مسکنت سره نشي مخ. نو رب ما دا وظیفه وکړله پر روانه زندگی کې ټول عمر ما له فقر او له مسکنت سره مخ کوي او له فقر او له مسکنت او له غریبی څخه می وساتي او حلال دنیا را کې له حرام مال څخه می وساتي. یا الله په دنیا کې می برکت واچوي نور هم ډېر کې د ما تر زندگی پوری د ما سي څومره نسل د ټول عمر پر غبن فقر او مسکنت مراولي. دا دعا به وکي د ماخستن د لمانځه ورسته هر ورځ به متصل دغه سورت مبارک دی تلاوتوي. مثلا او دست وکي په او داس سره دی په قران کریم کې دغه سورت روزانه تلاوت کوي د ماخستن د لمانځه ورسته ان شاء الله الله تعالی به د دې سورت په برکت سره هغه فقر او مسکنت او غریبی لمابین څخه یوسي. دوستانو دغه صورت چې تاسو کله پیدا کوئ دا تقریبا د قران کریم سلالی پلان میم له خوا څخه قران کریم راواخلي تقریبا 20مه سپاره کې دا صورت خو کله چې د عما يتساءلون له خوا څخه را حسابي بیا د قران کریم دا څلرمه سپاره ده. ولی اوله چې دا عما يتساءلون بیا تبارك الذي دا بیا قد سمع الله دا بیا
دغه سپاره ده. قال فما خطبكم سی عما يتساءلون لخوا څخه څلرمه سپاره کې دا صورت پکې موجود ده. خو یوه خبره بله، هغه کسان چې دا صورت یې نه زده نو هغه به داسې عمل وکړي چې دغه صورت به خلاص کړي. هر چا چې پوښتنه کوي چې دا صورت کم ده، هغه دې پر دې صورت باندې ګوته نسي، خالي دې پر لیکیو باندې تېروي، وروسته به بیا دعا وکړي. یا داسې دې وکړي چې په موبایل کې دې اذا وقعت الواقعه دغه صورت راواړوي، کله چې هغه تلاوت کوي دی د ښه په آرام په مطمئنه طریقه سره غوږ ورته ونیسي چې تر څو هغه تلاوت ختم کړي. ولې ځکه چې علما فرمایي چې څوک چې یو صورت اوري د بل چا هغه هم دی سو لکه داسې خپله ووایي. یعنې یو سړی صورت وایي د قرآن کریم چې هر صورت وي او ته غوږ ورته نیسې د تا او د ده ثواب یو ده. دی وایي تا واورېدی دی سو لکه تاسې ووایئ. نو هغه خلک چې نه یې زده هغه دې په موبایل کې راواړوي چې هغه یې وایي دی د غوږ ورته ونیسي، کله چې هغه ختم شي وروسته دې دعا وکړي، الله تعالی ته دې لاس پورته کړي. انشاءالله د دې وظیفې د دې صورت په برکت سره به په ټول عمر د الله تعالی که خوښه وه دی به له فقر او له مسکنت سره نسي مخ. نو خدای دې وکړي دوستانو چې دا وظیفه ستاسو خوښه سوي او تاسو عمل هم ورباندې وکړئ. نو موږ درڅخه ولاړو. السلام علیکم ورحمة الله.